په یو کلي کې یوه ښکلې او نیکه جینۍ هینا اوسېده. د هینا مور ماشومتوب کې وفات شوې وه او پلار یې بل واده کړی و. د هینا میرینه مور شازیه یوه ظالمه ښځه وي او د هینا نه ډېر زیات سخت کارونه اخلي او د هغې نه ډېر زیات نفرت هم کوي. یوه ورځ شازیه هینا ته وایي: هینا، نن به ته ټول کور پاکوي او که چیرې یوه ذره خاوره هم پاتې وي نو نن به زه تا ته خوراک نه در کومه. شازیه، زه ګورم چې ته ټول کارونه د دې ماشومې نه اخلي. لږ خپل لور ته هم ووایه چې د دې سره څه کار کې لاس وکړي، څه مرسته وکړي. او ته هم ځوانه یې، لږ خپله هم څه کار کوه. ای بوډۍ، زما په کارونو کې مداخلت مه کوه. له زما معاملو لرې اوسه، کنه له د کوره به دې وباسمه. شازیه ډېره زیاته غوسه وي. هینا کور پاکول شروع کی نو د سحر نه ونیسه تر ماښامه پورې ټول کور پاک کی. هغې د پسه چې کله کچن ته لاړه شي نو کچن کې ډېر زیات ګند وي، ډېر ښه لوښي پراته وي. نو په کچن کې هینا په ژړا شي او وایي: کاش زما خپله مور ژوندۍ وی نو نن به زه دا نه ستړی کېدی. او هغه لوښي پاکول شروع کی. لږ ټایم کې هغه ټول لوښي پاک کی، ټول کچن صافه کی. هغې د پسې هغه ډېره زیاته خوشحاله شي او خپلې میرینه مور شازیې ته ورشي. شازیه ورته وایي: ښه نو تا ټول کار وکړو، سم دې وکړو. ساره ته ما کچن ته لېږلې وې نو کچن کې هر څه صافه و. نه مورې، کچن کې ټول لوښي څښاو او هغه لوښي بیا ما صافه کړو. نه مورې، هغه لوښي دې نه دي صافه کړي، ټول کچن او لوښي خو ما صافه کړي دي. دا دروغ وایي. چپ شه، تا ته ما لور دروغجنه لګي؟ تا ما لور ته دروغجنه وویله؟ تا لوښي صحیح نه دي صافه کړي. زما لور رښتیا وایي. ځه لاړه شه خپلې کمرې ته، نن به تا ته خوراک نه میلاویږي. هینا وږي او تږي خپلې کوټې ته ستنه شوه. خدای پاک نه یې دعا وکړه: یا الله، زما خپله مور مړه دی او زه دې مور ډېره زیاته ستړې کړمه. ما ټول کار هم وکړو، ستړې هم شومه او بیا ماله هغه خوراک هم نه راکوي. خدای پاکه، ته ما ستونزې ختم کړې. یا الله، ته زما د ټول مصیبتونه ختم کړې. زه ډېره ستړې شومه. څو ورځې پس شازیه هینا ته وایي: هینا، نن ته ځنګل ته لاړه شه او لرګي راوړه. یاد ساته، که چېرته ته ناوخت راغلی نو زه به تا نه دروازه بند کړم او ته به بهر شپه کوې. هینا د نیمې ورځې ځنګل ته لاړه شي. هلته کې یریږي، اخوا دېخوا وګوري، خو لرګي ډېر زیات نه وي. دا لرګي راټولولو باندې خو به ډېر زیات ناوخته شي، ولې چې دلته کې خو ډېر کم لرګي دي. خو زه زر لرګي راټولوم. هینا لرګي راټولول شروع کی. خو هغې باندې ډېر زیات ټایم ولګي نو ناوخت شي. نو هینا وایي: بس دومره لرګي ډېر دي، ناوخت شو، اوس به داسې نه چې مور رانه دروازه بنده کړي. او هینا لرګي راواخلي او کور طرف ته په منډه باندې ځي. او چې څنګه هغه کور ته ورسي نو هغې نه مور دروازه بنده کړې وي. هغه دروازه وټکوي خو مور ورله دروازه نه کولاوي. او هینا وایي: مورې، ما له دروازه کولاو کا، زه ډېره سخته ستړې شومه. هینا، ما تا ته ویلي وو چې په وخت به راځې، کني دروازه به درنه بندومه. اوس بهر شپه تېره کړه. شازیې هغه ماشومه د ځنګل نه لرګو سره راله
خدای ته وګوره هغې باندې رحم وکړه او دروازه ورله کولاو کا. ما تا ته پیل هم ویلي چې زما په کار کې کار مه ساته، ته چوپ شه کني تا بم بهر کما. هینا انیا چوپ شي او خپلې کمرې طرف ته لاړه شي. هینا په جړا شي او وایي مورې ما له دروازه کولاوه که زه بهر بیله یریږمه. نو شازیه په لوړ غږ باندې خندا شروع کی. ساره چې شازیې ته وګوري نو هغه هم په خندا شي او بهر هینا په جړا جړا باندې ویده شي. نو په نیمې شپې یوه چوړیل اخوانه تېرېده، نو چې هینې وکته نو هغې طرف ته راشي. نن خو ماته ډیر په اسانۍ باندې شکار ملاو شو. په دا کې چوړیل مخ ته یو روح راشي او هغه روح چوړیل باندې وار شروع کی. نو چوړیل د یرې هلته نه وتښتي. هغه د هینا مور روح وي او وایي ما لور ته نور تکلیف ما ورکوئ، دا نه پس به زما لور ته هیڅ کم زیان نه رسوئ. نو د دې خبرې سره هغه هلته نه لاړه شي. یوه ورځ چې عایشه ډېره ستړې وه او په خپلې کوټې کې د الله تعالی نه دعا غوښته. په دې وخت کې یوه پري راغله او هینه ته یې ویل تا ته د خپل صبر او دعاګانو بدله درکړل شوه، زما لورې سترګې خلاصې کا. کله چې هینه سترګې خلاصې کړي نو ډېره زیاته ویریږي. پري ورته وایي یریږمه زه ستا اصلي مور یمه. ته خو یوه پري یې. ها او زه په پري کې بدله شوې یم لورې. ما ستا دپاره یوه تحفه راوړې ده، د جادویي چپل دی. دا جادویي چپل چې ته کله واچوې او کومه دعا وغواړې نو هغه به خامخا قبولیږي. مورې زما میرینه مور ډیره زیاته ظالمه ده او په ما ډیر زیات کار کوي او معمولی خبرو باندې ماته ډیرې سختې سزاوانې راکوي. زه هغې نه ډیره زیاته تنګه یم. ما لورې زه د هر څه نه خبره یم، ځکه خو مې تا دپاره دا جادویي چپل راوړي دي. تا به هره دعا قبولیږي، خو شرط دا دی چې تا نیت پاک وي. ښه زه لورې بیا زه اوس ځم. او هغه پري هلته نه لاړه شي. هینا جادویي چپل واچوي او بیا په لوړ غږ باندې وایي زه غواړم چې د مخامخ ټوکرۍ د سرو زرو سیکو نه ډکه شي. او ناڅاپه هغه ټوکرۍ د سرو زرو سیکو نه ډکه شوه. هینا هغې ټوکرۍ ته نږدې شوه او ولیدل چې واقعي د سرو زرو سیکې اصلي دي. او زه غواړم چې ماته یو کور هم نیلاو شي چېرته کې زه او زما انیا په کلار باندې ژوند کوو. نو هینا ته یو کور هم نیلاو شي. هغه خپلې میرینه مور خور ساره او نیا ته ورشي. هغه ډیره زیاته خوشحاله وي چې کله د هینا میرینه مور هینا دومره خوشحاله وګوري نو وایي ولې دومره مسکاویږي؟ ولې لاړه شه او ماته چای جوړې کا. مورې زه نن تاته چای نشم جوړولی او دا نه پس به زه تاته یو کار هم نه کومه. تا دومره همت چې ته ماله داسې جواب راکې؟ ته ډېره زیاته بېادبه شوې. اوس به زه تا سره داسې سلوک کوم چې دا نه پیله ما تا سره کلم نه دی کړی او د هغه سلوک د پسه به ته بلکل سیده شي او داسې بېادبي به بیا ته کله سوچ هم نشي کولی. نن زما مور ماته راغلی وه او هغې ماله دا جادویي چپل راکړي دي. او هینا خپلې مور ته ټوله کیسه تېره کړي چې کوم هغې سره شوي دي. هغه ټوله کیسه اورېدلو ته بس د شازیې رویه بدله شي. هینا مام ځان سره بوزه، زه به ستا خیال ساتم. ما ته ستا په خبره باندې به هیڅ کلم یقین نه وی، خو که دا ټوکرۍ د سونې د سیکو نه ډکه نه وی. ما ته ډېر افسوس وشو شازیه، د ستا رویه داسې زر بدله شوه
ته ډېره زیاته ظالمه لالچي ښځه یې. تا تر اوسه پورې دې ماشومې سره ډېر زیات ظلمونه وکړل او اوس ته غواړې چې ته د دې سره لاړه شي او د ټولو څیزونو مزې واخلې. تا په شان ظالمه ښځه ما نه دي لیدلې. زما زوی چې د قطر نه راشي نو زه به هغې ته د ستا ټول شکایتونه کومه. مورې زه تا ځان سره نه بیایم او چې کله مې پلار راشي نو زه به هم ورته د ستا شکایت کومه. راځه انیا چې دلته نه ځو. او هغه دواړه هلته نه لاړ شي. او په ډیر ښکلي کور کې خوشحاله ژوند کوي. او هر کله چې چاته هم ضرورت وي نو زر هینا جادویي چپل واچوي او د هغو سره مرسته کوي. هینا ته د خپل صبر او دعاګانو بدله میلاو شي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.